او قاری صاحب یوه پوښتنه اخیري کوم د تاسو هغې ده که چېرته مثلا افغانستان کې خو دا د اسلامي شریعت د تاسو هم دا مرام د افغانان هم غواړي چې مثلا باید راسي او وي کې نو که چېرته اوس اول د سعودي غوندې ملک چې لاره طرفه تقریبا پوره ده د اقتصاد او مثلا ټولې معاملې برابرې دي خو بیا هم دا د بشر حقوق دي او دا د دغو بندیزونه او له دې او له یې سره مخ ته دا اوس یې هغه کومې دورې شوي هغه یې په بند باندې ورته بدلې کړې ځکه دغو هغه دي تاثیرات یې پې آیا موږ د افغانستان غوندې هیواد کولی شو چې تر اوسه پورې هم زیرمې لا له ځمکې لاندې دي رایستلې هم نه دي خپلو پښو باندې ولاړ نه یو که موږ مثلا اول تاسو ورسېږئ یا اسلامي شریعت چې څنګه د قرآن هغه د خدای هغه د احکام داسې تطبیق په افغانستان کې خو دغه کفري نړۍ را سره ونه مني موږ تاسو به وکولی شو چې هغه خپل هغه ته هغه ورکو د اسلامي قانون چې د اندلاهي قانون چې دا پلی کو په افغانستان کې افغان صاحب محترم څومره اسلامي هیوادونه چې دي په د څومره اسلامي هیوادونو کې دا واکمنان چې دي په استثنا د یو څو هیوادونو یاره استثنا به هم زما په فکر نه وي په دا ټولو هیوادونو کې واکمنان دا د امریکایانو او د لویدیځ روزل شوي خلک دي دا خلک د لویدیځ له لورې روزل شوي دي په دې هیوادونو کې دغه روزل شوي خلک که د لویدیځ د خوښې نه کوم قدم پورته کوي دوی نشي پورته کولی دوی نه هلته کوم قانون د لویدیځ له خوښې خلاف پلی کولی شي هغه که اسلامي وي که غیر اسلامي وي کوم قانون نشي پلی کولی ځکه دا خلک د لویدیځ له لورې روزل شوي دي او د لویدیځ له لورې په واک کېنول شوي دي دغه خلک په هیواد کې دننه ځای نه لري په هیواد کې دننه ولس نه لري که دا د لویدیځ ملاتړ نن هم د دوی د لاسه ووځي د دوی تخت چپه کېږي زه تاسو ته لنډ مثال د شمالي کوریا وایم شمالي کوریا هغه هیواد ده چې د هیواد د مشر سره د هیواد د نظام سره ولس ولاړ ده امریکایان دا 20 کاله کېږي په معاملو په سرتنبګۍ ورسره لګیا دي هېڅ یې پې ونه کول یو شی نشي کولی پې او ښه بدماشي هم کوي ورسره ولې ځکه د نظام شاته ولس ولاړ ده د اسلامي هیوادونو کې چې کوم نظامونه دي هغه نظامونه امریکا راوستي دي شاته ولس نشته نو هغه نظامونه په خپله ډارېږي د امریکا مخالفت کولی نشي کولی د امریکا مخالفت کوي د امریکا مخالفت کوي امریکا ملاتړ د لاسه ورکوي هغه نظام چپه کېږي د منځه ځي هغه نظام شاته ولس نشته کله چې د یوه نظام شاته ولس پروت وي هغې نه د نړۍ هیڅ قوت اثر نشي کولی او نه یې د منځه وړلی شي که چېرته افغانستان کې موږ تاسې یو داسې نظام رامنځته کړو ډاکټر صاحب محترم تاسو ته هرکلی وایم که چېرته په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته کړو موږ تاسې چې شاته یې ولس ولاړ وي نو په هغه صورت داسې یو نظام رامنځته کړو چې د لویدیځ په مټو نه وي ولاړ د امریکایانو په مټو زور نه کوي د ولس په مټو زور کوي بیا په افغانستان کې موږ سره خپل داسې وسایل را سره دي چې دا به د موږ تاسې دپاره د فشار یوه آله وي هم په ګاونډیانو هم د سیمې په هیوادونو هم په امریکایانو موږ تاسې دپاره د دې هیواد کې دننه داسې وسایل لرو داسې د فشار آلې لرو چې هغه به د موږ تاسې سره د سیمې هیوادونه ګاونډیان او نړۍ او امریکا هغه به موږ تاسې ته زارۍ کوي د موږ تاسې غوښتنې به مني خو شرط به څه وي شرط به دا وي چې دلته داسې خپلواک نظام رامنځته شي چې د خپلو زیرمو واک هم په خپل لاس کې وي او شاته یې ولس هم ولاړ داسې یو نظام که رامنځته شو هیڅ ستونزه به نه وي دلته ما تاسو ته ژوندی مثال درکړو هغه هیوادونه چې هغې شاته ولسونه ولاړ دي د خپلو زیرمو واک په خپل لاس کې ده لویدیځ په هغې هېڅ نشي کولی خو په اسلامي هیوادونو کې چې کوم نظامونه دي هغه نظامونو شاته ولس ولاړ نه ده هغې نظامونو شاته په خپله دغه امریکایان دي دوی د امریکایانو نه په دې ډارېږي چې که د امریکایانو ملاتړ دوی د لاسه ورکوي نظام یې چپه کېږي نظام یې د منځه ځي نو طبیعي خبره ده د امریکایانو چې څه غوښتنه وي هغه دوی مني امریکایان که تیل ترې وړي هم دوی څه نشي ویلی امریکایان که زیرمې لوټي هم دوی څه نشي ویلی امریکایان که په دوی قوانین پلي کوي هم دوی څه نشي ویلی ځکه دا نظامونه د امریکایانو په خوښه جوړ شوي نظامونه دي د امریکایانو تر شا ولاړ دي د ولس په خوښه جوړ شوي نظامونه نه دي نه دوی شاته پشتیباني لري
ډاکټر صاحب محترم تاسو ته هرکلی وایم. جمال ناصر صاحب تاسو ته هرکلی او خوشحال ورورم را سره دی. ډیره مننه قاری صاحب محترم. جمال ناصر کرو جماعت یې کړي ده ته به واخ ورکړو او کرو جماعت ته ټیم کمی بیا به دا بل رور راواخلو. جمال ناصر صاحب څنګه دی خوښه ده؟ ما سلام دوباره تقدیم میکنم نسبت تمام شما عزیزا و با معذرت که من چای میخوردم خدا کنه بیادبی نشمارم. خرا جای ما کرده بله صاحب دیگه 19 و نیم ساعت من پیشتر 19 ساعت گفتم نیم ساعت شام خورده بودم 19 و نیم ساعت حساب کردم. احترام و تقدیم است در ادامه بحث ما خدا کنه که خسته کن و دوستا و عزیزان نشه. خالص محترم بیشتر یکی از